ستاسو ګردې به ډېرې زیاتې او زر خرابېږي که چېرې تاسو دا میډیسن ډېر زیات او بار بار استعمالوئ. کوم ته چې NSAID ویلی شي، مطلب بروفین، پیراسټامول، ډایکلوفینک او پونسټان میډیسن، ځکه چې دا د دردونو دي او میډیکل ریسرچ دا خبره کوي که چېرې یو انسان بغیر د ډاکټر د مشورې یا بغیر د ضرورته بار بار دردونو دپاره دا میډیسن استعمالوي، نو دا میډیسن چې کوم دي ستاسو د ګردو کې دننه چې کومې فلټرې لګېدلي دي، کوم ته چې نیوپران ویلی شي، هغه په مزه خرابوي. او کله چې هغه خراب کی نو ستاسو ګردو ته په صحیح طریقه باندې بیا وینه نه رسیږي. نو کله هم چې ستاسو ګردو ته وینه نه رسیږي په صحیح طریقه باندې، نو بیا ستاسو ګردې خرابېږي. نو که چېرې ستاسو وجود بار بار درد کوي، تکاوټ وي او ستاسو ته ستوماني وي، نو د هغې وروستو نوره وجه کیدی شي. نو هرګز تاسو په خپله مشوره باندې د دردونو میډیسن بار بار مه استعمالوئ، ځکه چې دا ستاسو د صحت لپاره ټیک نه دي، بلکې دا ستاسو د ګردو دپاره یو خطرناک څیز دی. نو په خپله مشوره میډیسن اخیستل او خوړل او بار بار هغه میډیسن ځان ته راغستل دا ستاسو د صحت لپاره یو ټیک څیز نه دی. نو که چېرې تاسو سره د خپلو د ګردو غم او فکر وي، نو په خپله خوښه میډیسن هرګز یو قسم هم مه استعمالوئ بغیر د ضرورته. همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. که چېرې دا ویډیو انفارمیټ وي د خپلو ملګرو سره شیر کولی شي. همدغه شان معلوماتو دپاره زموږ سره زموږ پاڼه ښکلولی شي. شکریه، الله حافظ.